اختر دې د ټولو مبارک وي. زه پوهېږم هسې موږ او تاسو ټولو اختر ښه تېر نه که خوندور په دې نه اوسې. په افغانستان کې موږ زیات شهیدان درلودل، زیات ټپیان مو درلودل. د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره ښه نه وه. په ټوله کې ډېر خوندور په دغه خاطر باندې نه و. موږ زړونه غمجن وه، زړونه مو خفه وه. بل خوا د خوشحالۍ خبر دا وه پکې چې اختر و. اختر په عموم کې د خوشحالۍ خبره ده. موږ په کال کې دوه لویې خوشحالیانې لرو چې کوچنی اختر ده او لوی اختر ده. نو دغه اختر دی بیا هم تاسو ټولو ته، ستاسو قدرمنو کورنیو ته مبارک. یو زه هیله لرم چې تاسې ټولو اختر په خیر او خوشحالۍ سره پای ته رسولی وي او عادي ژوند ته راګرځېدلي یاستئ. بل د خوشحالۍ خبره په دې اختر کې دا وه چې په تېرې روزې میاشت کې تاسې ولیدل چې زموږ استازي خور راغلې هوسۍ اندړ چې وه په جرمني هېواد په فرانکفورت ښار کې دوه ډوله ټاکنو ته ولاړه وه. یو د پارلماني ټاکنې وې چې د ښاروالۍ شورا ټاکنې ورته وایي، په دې ټاکنو ته ولاړه. بل د خارجیانو شورا ټاکنې وه. خوشبختانه چې دواړو ته کامیابه سوله او دا هوسۍ دا بریا یوازې د هوسۍ نه وه، دا بریا د ټول افغانستان وه او بالخصوص د افغانو نجونو وه، د افغانو خویندو وه او دا د ټولو لپاره یو الګو سوه. دا د هغو خلکو لپاره هم په مخ باندې یوه کلکه څپېړه ده چې وایي نجونې دې تعلیم نه کوي. که دې نجلۍ تعلیم نه وای کړی، دا بې تعلیمه وای، نو تاسې به نن نه لیدل چې دا په پردي هېواد کې پارلماني ټاکنو ته دې بریالی سي، په پردي هېواد کې د خارجیانو شورا ته دا بریالی سي. او دا دې په په پارلماني ټاکنو کې اشاوخوا 58,000 رایې وګټي. که خدای مې غلط نه کړي بیا په دې اړه هغلې هوسۍ معلومات ورکړي، خو ما چې کوم خبرونه لوستي ول تر ټولو مهمه خبره دا وه چې هغلې هوسۍ ته ډېرو لوړ رتبه چارواکو چې شاید یو وخت داسې اوسې هوسۍ به د هغې خیال هم نه وي کړی چې شاید دا کس یا د افغانستان ښه مثال د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوم چې شاید د ده فکر کې هم کله نه راغلی چې هغلی کرزی د دې په اړه کومه خبره وکړي. خو دا دې ته تعلیم ورکړل، دې خواري وکړله، زحمت یې وایسته. په پردي هېواد کې هم یې مهاجرت سخت یې وګاللې، هم یې درسونه ویل او بالاخره یو سټیج ته لاړله. خو دا داسې یو سټیج ده چې دا به دلته نه درېږي، دا به مخکې ځي او موږ او تاسو ټول به دا سپورټ کوو. نو خوشبختانه نن راسره دا مېلمنه ده. دلته په څو موضوعاتو باندې خبرې کوو. یو خو همدا بریا باندې خبرې کوو، بل نوی تعلیمي کال پیل شوی په هغه باندې خبرې کوو، بل کومو افغانانو چې دوی دپاره منډې تنډې کړي په هغه باندې به خبره وکړي. منځ کې یو نیمه خبره راتلله، کوم ښه ملګری وغوښتلی چې دی خبره وکړي، کومه غوښتنه وکړي، ستاسو مشوره څه په ده باندې به خبره وکړو. نو زه خوشحاله یم چې ما سره یو بریالی نومانده، افغانه نومانده په خپرونه کې مېلمه ده، هغلې هوسۍ اندړ ظریف. ډېره مننه چې زما دعوت دې ومنه، خپرونې ته په خیر راغلې. لومړی دې اختر مبارک سه او بیا دې دا لویې دوه بریاوې مبارک سه. ډیره مننه تاسې د ټولو افغانانو د تیر اختر مبارک او د ټولو د روزې لمنځونه او عبادتونه د خدای تعالی دې قبول کړي. امین. ډیره مننه تاسې د بلنې نه او خپل سلامونه وړاندې کوم د میډیا لارې چې ډیره مننه. خیر ویسې اختر په خیر تیر سو. تا دپاره خو به د خوشحالۍ اختر په دې اوسې هم اختر و او هم دوه زیرې دې واورېدل. هغه څه چې تا یې شاید ستا لومړني خوبونه یې، ځکه نور خوبونه به ورو ورو جګېږي که نه. د انسان چې یو قدم مخې ته ځي وایي ده ځای ته ورسېږم، بیا چې هلته رسېږي وایي نه چې لږ مخې ته ولاړ سم که نه. لکه یو څوک چې پیسه داره کېږي، یو وخت کې بایسکل لري وایي چې زه باید موټرسکل ولرم، بیا وایي موټر ولرم، بیا همداسې دا تقاضې چې دي دا زیاتېږي. نو زما هیله هم همدا ده چې هوسۍ همدغه یو ځای کې سټاپ نیسي چې په همدې باندې ووایي چې بس صحیح ده، بس زه پارلماني ټاکنو ته بریالی سوی یم د یو ښار. نو موږ غواړو چې هوسۍ داسې وګورو لکه په نورو هېوادونو کې چې د نورو هېوادونو وګړي مهاجر دي، خو مګر دوی حتی لومړی وزیران پاتې سوي دي. موږ داسې یوه هیله لرو. د هوسۍ پلانونه څه دي؟ اول خو د بریاو په اړه باید راته وایي، بیا وروسته په ده باندې خبرې وکړو چې دواړه ټاکنې وې، که د دواړو ټاکنو په اړه لنډې خبرې وکړي چې لومړۍ ټاکنې څه وې، اهمیت یې څه و، دویمې ټاکنې څه وې، اهمیت یې څه و، کومه کې د فکر دې کوو چې بریالي کېږي، کومه کې چې شکمنه وي یا مثلا فکر دې نه کوو چې ودرېږه څه کېږي، لکه مذبذب حالت کې وي. تاسو مهرباني وکړئ دواړه راته تشریح کړئ. ما بعد له دغه چې د خپلو افغانانو ملاتړ ته مې چې ولي چې ما سره څنګه ودرېدل لکه یو خپل فامیل سره چې څوک درېږي، یعنې ما داسې احساس نه کول چې زه پردي خلکو ته ورځم لکه خپل فامیل ته چې ورځم او دی ما سره داسې ملاتړ کول، ما سره داسې درېدلي وو. نو ما داسې په ما په زړه کې هېڅ وخت داسې نه ده ګرځېدلی چې زه بې نشم ګټلی. ما همیشه فکر کول چې زه مثبت فکر کول په دواړو کې، یعنی داسې منفي فکر ما هېڅ وخت نه ده کړی او همغه نتیجه هم وسې په دواړو کې بریالی سوې.
او هغه نتیجه وه چې په دواړو کې بریالي دا پارلماني ټاکنې سې ورته وایو یا د ښاروالۍ ټاکنې سې ورته وایو، په دې اړه که لږ وضاحت راکړئ چې دا کوم ډول ټاکنې وې چې تاسې نوماند سوئ او تاسو سره نور افغانان څونه نور افغانان په دې برخه کې بریالي سو، ستاسو رایې څومره وې؟ که نه په دې اړه هم که راته معلومات راکړئ، څومره د افغانانو رایه وې؟ د یو خو د پارلماني ټاکنه وه چې په هغې کې ما 58,000 رایې مې واخیستلې او د 21 د لیست نمبر نه زه 14 ته پورته سولمه او بله چې وله د خارجي د شورا ټاکنه وه چې په هغې کې خارجیانو ماته رایه راکولی شوه چې طبعا هغه به افغانانو چې ماته یې رایه راکړې ده په دې چې د افغانانو لیست ما جوړ کړی و. نو په هغې کې تقریبا 2,500-3,000 کسانو ماته رایه راکړې ده او بسته لیست هم په حساب رایه ورکول شوي دي. یو خو تنها دغه خپل شخص ته څوک رایه ورکوي او یو لیست رایه ورکول کیږي. نور افغانان چې ځانونه یې نوماند کړي وو هغه متاسفانه کامیابه نه سول، نو په حساب فعلا زه خپله په دواړو کې کامیابه سوې یم، هم په پارلماني ټاکنو کې او هم د خارجیانو په شورا. یعنی د افغانانو له لیسته شاوخوا 14 نفر او من غالب ګمان د یاده وتیول، تنها تاسې بریالي سوئ؟ د ما په لیست کې 14 نفره وو، خو نور افغانان هم که نه په نورو لیستو کې. خو دغه 14 کې یوازینی افغانه ته وې چې بریالۍ سوې؟ خو دغه 14 کې یوازینی افغانه زه وم. بلې. دې ټاکنو ته ټول څونه نفر راځي؟ دې ټاکنو ته خلک ډېر راځي، یعنې زه دغونه ویلی سم چې د مونږ خپله د لیسته چې چې یې راکړی دی، یعنې په حساب مونږ لیست یې چې په حساب د افغانانو لیسته یې چې په حساب اوس خبره بیخي رانه ولاړه. خیر ده تاسو کولی سئ که په بله ژبه کولی سئ ووایئ، مشکل نشته. بعض وخت کې ځکه تاسو خو دلته عمر زیات تېر شوی نو طبعا ځینې کلمات په انګلیسي باندې راځي، جرمني باندې راځي یا په بله ژبه باندې راځي، خو پښتو نه کېږي سړی ووایي، کولی سئ په بله ژبه یې ووایئ. د پارلماني ټاکنو ته خو 20 رایې څوک ورکولی سي او په نه پارلماني کې 93 رایې څوک ورکولی سي او په دغه د شورا د خارجیانو 20 رایې څوک ورکولی سي. نو په هغه کې که مثال لیست ته یې څوک ورکړي بیا هغه 20 رایې په یو لیست باندې سره تقسیمیږي، نو دغسې بیا هر شخص ته 3 رایې داسې ورکول کېږي. ښه ډېره ښه ده. دغه د پارلماني ټاکنې چې دي او تاسو پکې بریالۍ سوئ، ستاسې مسؤلیتونه به څه وي؟ ستاسې کړنې به څه وي؟ ستاسې وظیفه څه ده؟ یعنې څه کوئ؟ په پارلماني ټاکنه کې داسې ده چې زه خو د یو ګوند لخوا چې د زرغون ګوند لخوا زرغون ګوند لخوا چې زه نماینده سوې وم او زرغون ګوند 19 جای په پارلمان کې ګټلي دي. نو بیا CDU دلته ورته وایي هغو په دغه ټاکنو کې هغو وړې ده، د هغو چوکۍ د هغو کرسي ډېرې دي نسبتاً موږ نه. نو اوس داسې ده چې موږ خپل دغه ګوندې چې دي که نه هغوی یو بل سره خبرې کوي او بیا اخر ته داسې یو پارلمان کې ګورو چې چا سره کار کوي، یعنې هغه کسان چې وړي دي لکه CDU هغه ګوري چې کوم ګوند سره دی کار کولی سي او که مثال موږ سره یې کار وکړي بیا موږ ته یعنې موقع راکوي چې په بعضې برخو کې کار وکړو او هغه زه کوشش کوم چې داسې یو جي کې کار ونیسم چې زه خپل هیوادوالو ته وشم کولی چې کومک وکړم چې د هغو ستونزې چیرې دي، زه به کوشش کوم چې په هغه جي کې کار وکړم. دې نه وروسته تاسې کولی سئ چې مطلب عینتي ټاکنو ته ودرېږئ، حق لرئ یا مثلا تاسو کوم ګوند سره استئ د دې حق دا ګوند درکړی د وخت په تېرېدو سره چې خلک پوه سي د ګوره مثلا تاسو ته
58,000 رایه جمع شوي دي. نو طبعا 58,000 کې خو به شاوخوا 20,000 15,000 د افغانانو یا زیاتو کمې. زه اول غواړم پوه شم چې څومره رایې افغانانو درکړي، معلومات څه ده، ځکه طبعا چې سبا خارجي دوستان هم وي او خارجیانو به هم رایې درکړي، د ګوند غړي دي د خارجیان، هغوی به هم خارجیان. نو مقصد دا چې افغانان نه دغه خارجیان، اصل کې خو دلته موږ خارجیان یو که نه، زما د مطلب هغه خارجیان دي چې جرمنیان دي اوسېږي یا د نورو هېوادونو، خو ستاسو د ګوند غړي دي. دغه رایې د افغانانو څونه وې په دې 58,000 کې، ستاسو د ګوند غړو څونه وې یا د خارجیانو څونه وې، چې معلومات څه وایي؟ هغه داسې ده چې تنه هغه کسان چې آلماني پاسپورت لري، یعنی هغه افغانان چې آلماني پاسپورت لري، هغو کولی شوای چې ګوند ته رایه ورکړي یا ماته د زرغون ګوند ته یعنی ماته شخصي رایه راکړي. نو زه فکر کوم شاید 10,000 افغانان پکې، خو دغه کوم شتاتستیک دغه باندې نسته چې یعنی څونه کسان هغه دي چې پخوا افغانانو بیا آلماني سوي دي یا په آلمان کې پیدا سوي افغانان دي، په دې چې افغانان چې دي که نه دواړه طبیعت لري، هم افغاني لري و هم آلماني لري. نو داسې یو شتاتستیک نسته. زه فکر کوم چې شاید تقریبا 10,000 یې که افغانان وي. ستاسو 21مه څوکۍ به په فکر کوم په غالب ګمان ما 21مه څوکۍ وه. تاسو 14مې ته راغلی؟ نه 14مې ته. 14مې ته. دا ولې تاسو 14مې ته راغلی؟ رایې مو زیاتې وې که نه کومه بله پروسه څه شی وه؟ نه پروسه دا ده چې شخصي یعنی ماته چې 3 دانې رایې تنه ماته یې راکول سوي دي او هغه پکې په حساب دونه ډېر و چې زه د 21م نمبر نه 14م ته پورته سوې یم. ښه ډېره ښه ده. دا بیا تاثیر لري؟ او دا تاثیر لري په وظایفو کې، په کارونو کې، په دې کې تاثیر لري؟ تاثیر په دې لري چې زه په ګوند کې یعنی اوس کولی شم چې ورته ووایم چې یعنی زه په لیست کې 7 نمبر زه پورته سوی یم، 8 نمبر زه پورته سوی یم او خلکو ماته دونه رایه راکړې ده. یعنی د ما رایې دغه جي خلکو باندې اړه لري چې د غوښتل چې زه پارلمان کې راسم. نو بیا چې د خپل ګوند سره چې بیا مونږ خبرې کوو چې په کار باندې چې هر چاته خو یو کار سپارل کیږي، په هغې کې بیا زه یو ښه پوزیشن لرم چې زه بیا کولی شم دې سره په حساب ډیل وکړم. اوکې. تاسو دې نه وروسته بیا مثلا کولی شئ نورو ټاکنو کې برخه واخلئ؟ اجازه لرئ که نه دلته به استعفا کوئ بیا به ورځئ؟ نه چې ما که غوښتل دلته خو فدرالي سیستم ده که نه، په سیستم کې کولی شم چې دلته لاندتاګ ورته وایي، دې فدرالیست سیستم کې ما غوښتل هلته ځان کاندید کړم، بیا دغه جې نه به استعفا ورکوم. طبعا بیا هلته بیا بل کار ده. او که بیخي د آلمان بوندستاګ ته مې غوښتل چې لاړه سمه، هغه هم بیا د لاندتاګ نه به استعفا ورکوي، بیا هلته به بخیر. ښه اوس دا راته ووایئ چې دې نه وروسته د هوسۍ اندړ پلانونه څه دي؟ څه کوي؟ زړه کې څه دي؟ هدف څه ده؟ څه ذهن کې شته ماته ووایه. ما چې دا پروسه شروع کړه، ما هدف تنها دا و چې زه خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم، کومک ورسره وکړم په دغه ستونزې کې چې ما همیشه په خپل ویډیوګانو کې ویلي دي چې ماته راتلل او دې ستونزې لرلې، د خپلې ویزې د کار یا د کور یا کوچنیان به جنې وړي وو یا دغسې نور ډېرې ستونزې دي چې موږ افغانان یې لري. ما اصلي هدف همیشه دغه اوس فعلا هم دغه هدف مې ده چې زه اوس د پارلمان ته راغلی یم او په پارلمان کې زه غواړم چې موږ د افغانانو ستونزې ورته واضح کړم، چې دې پې پوه سي او موږ کوشش وکړو چې کومک ورسره وکړو، دې ته ورسیږو. نو ما فعلا هدف دغه ده. زه اول دلته یوې لاره پیدا کړم، په دې سیستم باندې پوه سم او ځان ته یو ځای په د پارلمان کې داسې پیدا کړم چې نور خلک ما سره راسي وغواړي ما سره کار وکړي. نو دا فعلا ما دغه کار ته غواړم چې ځان ورسوم. اوکې انشاءالله موږ هیله لرو چې هوسۍ له دې نورو په لوړو څوکیو باندې وینو او وګورو د دې چې په دغه اوس یې بریالی سوې ده، کوم 2 ډوله ټاکنې ګټلې دي، په دې کې افغانانو ته خدمت وکړي.
تاسو ته د افغانستان رسنۍ یا په نړۍ کې چې بېلابېلې رسنۍ دي هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره نشرات کوي ستاسو لپاره یې پوسټونه کړي وه خوښي یې څرګنده کړې وه مبارکیانې درکړې وې ټول در باندې خوشحاله و دې نه علاوه پخواني لوړ رتبه چارواکو درته د اختر مبارکیو ترڅنګ د بریا مبارکي هم درکړې وه نو مهرباني کوم ویل ورته لري مننه لري کوای شي نومونه یې واخلې دې نه علاوه هم په هغه کې تاسو سره ډېرو خلکو کومک وکړ په فرانکفورت کې ډېر افغانان ول چې تاسو تر څنګ ولاړ ول کمپاینونو کې برخه در سره واخیستله سلا مشورې وکړلې مطلب ما ته مثلا زه فرانسه کې ما ته هغه ځای نه سردار لالا زنګ ووهسې اغلې حسین ته زنګ ووهه هغه یو ویډیو جوړه کړه که نه وروسته خو بیا د لایف کیسه سوله نو زه غواړم احمدزي صاحب په دې برخه کې هغه وکړله اوس دغه نوري صاحب تاسو لپاره ډېرې منډې تنډې ووهلې مهرباني وکړئ ملګري سي ماني نومونه اخیستي تاسو سره هغه وایي مننې لپاره څه لرئ ټوله کې افغانانو نه د مننې لپاره بیا په ژوندیو خپرونو کې ښاغلي ځواک صاحب تاسو لپاره کمپاین وکړه فولاد صاحب درته وکړه ډېرو نورو ملګرو درته کړی شاید ما نه یې لیدلې نو مهرباني وکړه د چا نه مننه کوئ د چا نومونه اخلئ تاسو سره مایک په خدمت کې ده د اکثریتو کسانو چې د میډیا لخوا چې ما سره ملاتړ یې کړی ده نومونه تاسې واخیستلې او دغسې نورم کسان دي چې ماته ویډیوګانې جوړې کړي دي او کوشش یې کړی ده چې د هغې لارې نه ما سره کومک وکړي چې زه بریالۍ سم په دغه ټاکنو کې غیر له هغه ما داسې فکر وکړ چې زه نه غواړم چې د یو شخص نوم واخلم اما ما سره چې درېدلي دي د لوی پکتیا خلک را سره ډیر کلک ودرېدل د لوی قندهار خلک د لوی ننګرهار خلک او د افغانستان ټولو خلک زه داسې نشم ویلی چې تنها دغه یا هغه مقصد که هزارهګانو که ازبکانو که د کابل خلکو هر چیرته چې تلمه هر کور ته چې تلمه د هغوی سره چې ما خبرې کولې او ما خپل کمپاین ورته وړاندې کول دوی به ما سره درېدل او ډیر خوشحاله کېدل چې ما ځان نومان کړی ده او مخصوصا یوه میرمن ځان نومان کړی ده او غواړي چې د موږ حقونو ته وجنګي یا د موږ حقونه دلته په پارلمان کې وړاندې کړي نو زه شخصا یعنی دغه نور نومونه چې تاسو د میډیا د خلکو ونیول هغه خو طبعا ما سره د میډیا خو ما په کمپاین کې یو ډیر مهم رول یې لرل او دا ټولو خلکو ما سره کومک کړی که په فیسبوک کې او که په ټیک ټاک کې او که په انسټاګرام کې په دا ټولو میډیاوو کې خو نور غواړم چې وایم چې ټول د افغانستان او دغه د ما بریا نه وه دغه د لوی افغانستان او د ټولو افغانانو بریا ده او زه خپل ځان ته نه ګڼم اوکې ټول افغانانو بس که ټولو زنونو نومونه دې واخیستل مطلب بس ټول افغانستان خلک در سره ولاړ دې کې شک نشته پخواني حمید کرزي صاحب درته هم ټویټ کړی و پوسټ یې کړی و ډېرو نورو کړی و د دوی په اړه څه ویل لرې زه بیخي زه په یو میټینګ کې وم چې هغې نه ووتله ما ته خپلوانو په واتساپ کې راته یو سکرین شاټ یې رالیږلی و زه بیخي اصلا راته ما اول فکر وکړ چې شاید کای ای آی چې فکر مې نه کوه چې ما ته رښتیا ښاغلی کرزی صاحب پوسټ کړی خو زه ډېره پرې خوشحاله شولم او ډېره مننه جنې کوم یعنی ما ته دا خپل کار مې نورم راته لوړ ښکاره سو چې یعنی دومره یو غټ شخصیت د موږ د افغانستان ما ته پوسټ کړی ده او غیر د هغه نه نور کوم لوړ رتبه چارواکو درته پوسټونه کړي ول په یاد دي نورو نه داسې مې نه دي په یاد یو جاوید امرخیل راته کړی ده او د هغه ډېره سندرې ما ډېرې خوښیږي نو هغه ته هم ډېره خوشحاله شولم اوکې ډېره ښه ده زه یوه خبره بله م وکړم د لاندې ملګرو ته ځینې مرکې چې دي هغه سیاسي دي او د اوسنۍ مرکه چې ده دا سیاسي نه ده دا فقط د دې لپاره ده چې اغلې هوسۍ وغږوو د ده مسؤلیتونه واورو چې دی موږ لپاره څه کولی شي دې ته د بریا مبارکي ورکړو نو دا مرکه مې سیاسي نه ده چې زیات ملګري لیکي چې باید نورې پوښتنې وکړي نو منظور مې دا شی ده چې دا مرکه سیاسي نه ده او نه ما کوم دا څوک میلمه کړی ده چې هغه
اوس د افغانستان ځینې شیونه د ده پورې مربوط اوسېږي. زه په وروستیو برخه کې ځینې ملګري هم راخلم نو هغوی دې هم منتظره سي، هغه پورې زه د سره هغه خپلې خبرې خلاصې کړم. انشاءالله بیا نیم ساعت نور ملګري دي هغوی به راځي. کوم ملګري که غوښتل سي خاصه ډالۍ ولري، خاصه خبره ولري، هغه دې ماته کومنټ کې ولیکي نو زه هغه پوښتنه هم رسوم او ستاسو غوښتنې هغه به هم ورته رسوم. بیا 15 دقیقې تاسو لپاره هم وخت در کوم، تاسو کولی سئ کومنټونه وکړئ. زه کوشش کوم چې په دې برخه کې را سره یو یا دوه خویندې هم په خپرونه کې ګډون ولري نو هغه دپاره هم منتظره یو. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل سو او د افغان نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې دي او شاوخوا 1100 ورځې کېږي نورې. د دې نجونو لپاره کوم پروګرام شته؟ اوسنیو چارواکو ته کوم پیغام شته؟ په ټوله کې څه ویل لري دې برخې ته؟ ما همیشه په خپل انټرویوګان چې راچې سوي دي همیشه مې ویلي دي چې په یوه ټولنې کې د ښځې تعلیم یو ډیر مهم شی ده. چې یو ښځه په خپل کور کې د تعلیم یافته وي هغه د هغې نه بسته یوه کورنۍ تعلیم یافته کیږي. نو د موږ متاسفانه د افغانانو اوس تقریبا 4 کاله کیږي چې د مکتب نه بعد له 6 صنف نه نجونې پاتې دي. اوس هغه نورمال باید 11 صنف ته تللي وای. نو زه دغه غواړم چې موږ افغان نجونې د تعلیم لاره پیدا کړي، باید هغوی ته تعلیم او درس او پوهنتون ورته خلاص شي. موږ ټولنه دغه ته ضرورت لري. مثال یوه ډاکټره، موږ ټولنې ته موږ یو اسلامي ټولنه یو ښځه د ښځې ډاکټرې ته چې ښځه ډاکټره یي نو چې ښځې ډاکټرانې نه سي نو بیا دا خو په یو محیط کې بیخي سم نه راځي چې هغه اسلامي محیط یا اسلامي ټولنه وي. نو په دې خاطر زه دغه درخواست لرم چې هر څونه چې زر وسي نجونو ته د مکتبونه او پوهنتونونه او د کار اجازه ورکول سي. او تاسو بیا خپله کوم پروګرام لرئ د افغان نجونو لپاره یا د کومې برخې لپاره چې ستا ذهن کې چې د افغان نجونو لپاره څه کولی سئ یا څه پلان کې لرئ ورته؟ زه کوشش کوم چې مثال د ګوند لخوا چې دا مسله مطرح کړمه چې موږ په افغانستان کې که کېدو مثال آنلاین درس ښځو ته ورکول سي یا داسې لارې ورته پیدا کړو چې موږ څه رقم کولی سو چې هغه نجونو سره کومک وکړو چې د درس نه پاتې دي او خپل مکتب ته نشي تلای. دغه مې په نظر کې ده. خدای دې وکړي چې زه پکې موفقه سم او داسې یو شی وشم کولی. انشاءالله. یو بله خبره باندې هم خبره کوو، بیا نورو ملګرو ته هم ورځو، هغوی به هم راخلو. بیا یو 15 دقیقې به دې ملګرو ته ورکړو چې دوی پوښتنې غوښتنې وکړي. دا اختر د اروپا لپاره ښه اختر په دې اوس یو ستاسې بریا پکې وه، تر ټولو ښه خبره پکې دا وه. یو بله خبره دا وه چې دې اختر کې موږ په اروپا کې هېڅ داسې د جګړې جنګ د هلکانو ترمنځ دا خبر وانه ورېده. خو بدبختانه په استرالیا کې مو د جګړې خبرونه واورېدل چې افغانانو خپلو منځونو کې د ډوډۍ په سر باندې یو بل ووهل، حتی په چاقو یې ووهل. په امریکا کې هم دغه ډول. نو افغانو ورونو ته د افغانو ځوانانو ته د پیغام څه ده؟ په ټوله کې یوازې اخترونو کې نه، په ټول ژوند کې چې دلته راغلي دي، ځکه موږ خو له جنګه راتښتېدلي یو، دې هلکانو ته د پیغام، دې خلکو ته د پیغام څه ده؟ ما دې خلکو ته دا پیغام ده چې موږ خو هسې د یو هیواد نه راغلي یو چې غیر له جنګ نه دا 40 کاله موږ بل شی لیدلي نه دي، او بیا چې دلته راغلي یو او ډېر فامیلونه دي چې خپل هر شی کنځک کوي، که طلا وي د مور یا نور شیان یې داسې خرڅ کړي دي چې خپل زمن جرمني یا اروپا ته یا امریکا ته هر چېرته چې ولیږي، نو هغه یوه هیله لري د خپل اولاد نه. او زه دا خواهش د خپل ورونو نه لرمه چې اول کوشش وکړي چې په دغه ټولنه کې اول خپله ژبه زده کړي، زده کړې وکړي. په اروپا کې او مخصوصا په جرمني کې ډیر ښه یو چانس لري چې په حساب زده کړه مفته ده. د هره لاره که غواړي کولی شي په هره لاره کې لاړ سي، یعنی درس ویلی سي، دی کولی سي چې یو
یو مسلک زده کړي ټولې لارې ورته خلاصې دي خو کوشش دې وکړي چې دغه جنګ نه چاقوکشي او دا نورو شیانو نه دې لاس ونیسي. مونږ زه خپله دغه کوشش کوم چې دغه منفي تصویر چې د افغانانو جوړ سوی ده د هغه برعکس کار وکړم چې مونږ هغه مثبت پوینټونه پکې راولو. خپل افغانان ښکاره کړو چې دې څومره مثبت پوینټونه لري او څومره مثبت په دې ټولنه کې دې سمه نیسي. نو دا ډیره مهمه ده. دې باید دغه کارونه پرېږدي. بیخي افغانان پې شرمیږي اتي یعنې څه وخته پورې به دې دغه کارونه کوي. بالکل بالکل ډیره مننه. داسې څه شته چې ما نه یې پوښتلي او ته غواړې خلکو سره شریک کړې؟ ښه پوښتنه مو رانه وکړه. زه نور نه شاید که تاسې ملګري راسي شاید کوم شی مې ذهن ته راسي اوس فعلا صحیح ده ښه. اوس نو 4 دقیقې 5 دقیقې د ملګرو ته ورکوو چې دا کومنټونه ولیکي او دوی خپلې غوښتنې ووایي که نه. زه به 1-2 غوښتنې راولم ستا مخې ته به یې کېدم تاسې خبرې وکئ. خو له هغه مخکې زه د یو افغان په توګه که لاندې کومنټونو کې وم نو زما غوښتنه به دا وي او اول مې غوښتنه له لاندې ملګرو نه ده چې دا ټول ملګري دغه ویډیو چې اوس اغلې هوسۍ اندړ کومه خبره کوي دا تاسې ټول ریکارډ کوي او زما هیله دا ده چې ټول یې ځکه ریکارډ کوي چې بیا یې له خپلو صفحو نه شیر کوي. دا مهمه غوښتنه ده زما. زه فکر کوم زه مهمه ده. نو داسې مهمه وه که نه وه که خوښه نه سوه ستاسې بیا مه شیر کوئ خو ریکارډ یې خامخا کوئ ځکه زه فکر کوم چې ضروري ده. زما غوښتنه له اغلې هوسۍ اندړ دا ده د یو افغان په توګه چې اغلې هوسۍ اندړ په جرمني ژبه باندې نړیوالو ته ووایي چې پاکستاني پوځي رژیم په افغانستان باندې بمباریانې کړي دي د افغانستان بې ګناه خلک معتدین شهیدان کړي دي او شاوخوا 400 نفر په یوه شپه کې په یوه ساعت کې د شهیدان کړل او له 250 ډېر زخمیان موږ درلود. د دې نه علاوه نور په نورو ځایو کې په کورونو باندې بمباریانې کړي دي چې موږ دغه کار غندو او له نړیوالې ټولنې غواړو چې د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو په افغانستان کې ملکی تاسیسات په نښه نه کړي او ملکی خلک په نښه نه کړي. نو هیله مې همدغه چې همدغه پیغام تاسې په جرمني ژبه باندې ووایي نړیوالو نه یو غوښتنه وکړئ ملګري به یې ریکارډ کړي او بیا به دا ټول له خپلو صفحو نه شیر کړي. Okay. Liebe Mitbürgerinnen, Mitbürger, ich möchte darauf hinweisen, dass in den letzten Wochen auf afghanischem Boden, gerade auf einem Krankenhaus, was eigentlich ein Ort des Gesundwerdens, Gesundwerdens ist, mehrere Angriffe getätigt worden sind. Und ich erwarte, dass Menschen oder dass die Regierung auch ihre Stimme erhebt und gegen diese Gewalt, was in Afghanistan passiert, auch vorgegeht. ډیره مننه. زه خو پوه نه سوم خو انشاءالله زه باور لرم چې پیغام ورسولی خلکو ته. اوکې سمه ده. زه په جرمني ژبه نه پوهېږم. هلته یو ملګرو لیکلي و چې 200 نفر دي. ګوره یو خو هغه شمېرنه ده چې موږ او تاسې ته معلومه ده، یو هغه شمېرنه ده چې نړیوالو ته معلومه ده او رسمي اعلان سوې ده. نو ته چې خبره کوي باید په رسمي شمېرونو باندې خبره وکړئ ځکه موږ خو داسې خبرونه ورېدو چې په دغه پیښه کې 1200 شهیدان موږ لرو. نو زه خو دقیق معلومات نه لرم خو هلته ځینې خلکو ځینې سرچینو دا خبره کړې خو د طالبانو حکومت چې کومه خبره کړې د 400 شهیدانو خبره یې کړې ده او د 250 زخمیانو 280 نفرو زخمیانو خبره یې کړې ده. نو مهمه دا وه چې دا پیغام باید رسولی وکړه. اوس 4 دقیقې ملګرو تاسې وخت لرئ، تاسې کومه غوښتنه کومه پوښتنه لرئ کومنټ یې کوئ. زه ګورم چې تاسو یو پوښتنه یو غوښتنه به له هغلې هوسۍ وکړم، له هغې نه وروسته بیا زما ډېر قدرمن ملګري دي البته موږ تاسو ټولو ملګري دي، زه هغوی راخلم هغوی به د هغلې هوسۍ ته تبریکي هم ورکړي، ستاسو ټولو په نمایندګۍ به راواخلمه. نو بیا زمونه اخلمه چې څوک راخلمه. صحیح ده. نو تاسې غوښتنه وکړئ چې زه پوه سم او داسې کومنټونه دومره زر زر تېرېږي والله چې دا یو څوک واخلي. یو خو مې واخیسته. ښه دوه شیونه ما یاداشت کړل، زه غواړم دا درته وایم که نه کیسه خو ډېره زیاته وه، د دې خلکو میټونه ډېر تېرېږي. د افغانانو یوه غوښتنه همدا ده چې په فرانکفورټ کې د افغانانو لپاره ستاسو پروګرام څه ده یوه دا ووایي، بیا به بله پوښتنه چې دوی کړې ده البته مهمه ده، زه غواړم په هغه باندې هم خبرې وکړم. په فرانکفورټ کې ما پروګرام دغه دی چې
دا خبره ما ډیره کړې ده چې دا ستونزې چې افغانان یې لري، زه هغه ته غواړم کوشش کوم چې ورته ورسېږم او کومک خپل هیوادوالو سره وکړم. هغه نو په ستونزې ډېرې دي او زه خپل نهایت کوشش کوم چې دا ورته ستونزې ور حل کړم یا فرانکفورت دا علاوه په نورو ښارونو کې هم کولی شي افغانان که ستونزه ولري مشکل ولري ورسره کومک وکړي؟ کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي، خو زه خپله دلته د فرانکفورت ښاروالۍ ته یا د فرانکفورت پارلمان ته نوماند شوې یم. نه اوس خو نومانده نه یم نو زه به شاید دلته ډېر کولی شم، خو بیا هم مثال داسې خصوصي خبرې چې یا سوالونه چې بله ورځ یو چا یو خط رالیږلی و چې پوښتنه یې کوله چې څه رقم مخته لاړ سي، یعنې ویزه یې خلاصه سوې وه څه کار وکړي. نو هغه ما یوه لاره ورته پیدا کړې، یعنې یو رهنمایي مې ورته وکړله چې څه وکړي او په کومه لاره باندې د دا ستونزه حل کیږي. دا کوشش دا کار خو ما همیشه کړی دی، یعنې ما ته نوی نه ده، خو اوس په رسمیاتو کې زه کوشش کوم چې نورم زر یا بهتره لارې ورته پیدا کړم. اوکې ډیره مننه. یو د خلکو هغه دا وسې په فرانکفورت کې که یوه د افغانانو لپاره یوه ټولنه جوړه سي، زه نه پوهېږم چې هلته ټولنه نشته دومره غټ ښار کې کوي، خو خطر ښه که نه د خلکو غوښتنه دا وسې هلته یوه کاسو همکاري وکړي، کوشش وکړي چې د افغانانو لپاره یوه داسې ټولنه جوړه سي چې ټول شموله وي، ټول پکې وي. دا هم یو ډېر ښه پوینټ ده. ټولنه موږ په فرانکفورت کې نه لرو، او یا بیخي په آلمان کې داسې یو سمه ټولنه نه لرو چې هر چا ته وي که نه، هر چا ځان ته یوه کوچني ټولنه جوړه کړې ده چې په هغې کې یا یو قومي یا بس هر چا ځان ته یا فامیلونه یي، داسې یو غټه ټولنه نسته. دغه زه کوشش کوم چې داسې یوه ټولنه جوړه کړم چې هر چا ته وي او په هغې کې موږ افغانان خپل کلتوري ورځې، خپله ژبه، خپل بعضې لکه مثال د استقلال ورځې دا شیان پکې ومنځو، خپل اولادو ته به دغه ورزده کو کنه چې موږ هم داسې څه رقم کلتور لرو، څه رقم فرهنګ لرو. او ما په نظر دا ډیره مهمه ده چې ډیر خلک دلته په آلمان کې اوس ژوند کوي چې ډیر وخت یې تیر شوی ده، او بعضې فامیلونه دي چې کوچني فامیلونه دي، هغو مثال د اوس اختر و که نه، په اختر کې دي د څوک نه لري چې ورسي داسې مثال سړی یو غټ اختر جوړ کړي چې په هغې کې ټول خلکو شي کولی چې سمه ونیسي، او فکر کوم دا به ډېر یو ښایسته شی وي. او دا د خلکو غوښتنه تا نه وه چې په دې برخه کې تاسې هلې ځلې وکړئ. او یوه وروستۍ د خلکو چې کومنټ کې لیکلي وویل چې هغه خلک چې منفي کېږي ستا مشوره ورته څه ده په جرمني کې؟ البته یعنی څنګه منفي کېږي؟ یعنی انټرویو ورکوي که نه چې دا باید اسنادونه واخلي، نو هغوی رد ځواب ورکوي. پوښتنه دې واخیسته؟ پوه نه شوې؟ نه زه صحیح پې پوه نه شوم. زه جرمني ته نوی راځم که نه، زه په جرمني نه پوهېږم چې هغسې مې درته په اسانه ویلي، زه جرمني ته نوی راځم، غواړم ازیل وکړم. کله مې چې ازیل وکړه انټرویو راځي، زه انټرویو ورکوم، زه ناکامېږم، لکه ما ته منفي راکوي که نه، اسناد نه راکوي. دې خلکو ته مشوره څه ده؟ ځکه ځینې خلک مایوسه کېږي، ډپریشن ته ځي، ځینې موږ سپېښې لرو بدبختانه چې ځان وژنې کړي دي که نه، ځکه دوی کلونه انتظار کړی، ډېرې په سختو لار راغلي، د افغانان ډېر ځورېدلي دي په لارو باندې. چې لنډه مشوره دی ډېرې کوشش وکړي چې اول ژبه دې زده کړي، بیا یو اوزبیلدونګ دې ځان ته پیدا کړي. د اوزبیلدونګ د لارې امکانات یې شته چې دې پاته سي په آلمان کې. دا یوه ډېره ښه لاره هم ده چې دې به یو زده کړه هم وکړي او دې آیندې ته هم هغه په درد خوري او پاتې کېدلی هم سي. اوکې ډېره مننه. ډېره مننه تاسو ټولو ملګرو نه. اوس څو ملګري دي او دوه خویندې دي، هغوی هم راخلمه، څو ملګري مې دي هغه هم راخلمه. خو له هغې مخکې زه غواړم د پاکستاني پوځي رژیم پر خلاف او د افغانانو د مظلومو افغانانو د غږ پورته کولو لپاره موږ دوه لاریونونه په لاره کې لرو، هغه نه چې زه خبر یم. یو لاریون په بلجیم کې دی 25 تاریخ باندې، زما هیله همداره چې افغانان به حتما ورسي، او بل لاریون چې لوی لاریون نیول شوی دی په برلین کې دی.
بلجیم کې 15 تاریخ باندې ده او برلین کې د 20 تاریخ باندې ده. نو زما هیله همدا ده چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. 2700 نفر دي. تاسو که دغه غږ پورته کوئ نو فکر کوم 2700 نفر نور خبرولای شي او شاید زغ زیات او دا د ټولو مسؤلیت ده چې باید راشي. فرانکفورت کې څو ورځې مخکې اوس الحمدلله افغانان راغلي او ما هم ډېره هڅه وکړله خو بدبختانه زه بریالی نه شوم. اوس زما هیله همدا ده چې برلین ته ولاړ شم یا هم بلجیم ته ولاړ شم. زما هیله له تاسې هم همدا ده چې حتما په دې لاریونونو کې ګډون وکړئ چون دا د مظلومو افغانانو لپاره غږ پورته کول دي او دا غږ ټول باید بدرګه کړو تر څو نړیوال زموږ او ستاسې غږ واوري. ښه زه دلته مهرباني وکړئ تاسو ووایئ. یو شی غواړم چې تاسو ته ووایم ما دغه ټیک ټاک چې اوس چې لایف راغلی یم دغه د ما ټیک ټاک اکاونټ ده. بعضې خلک دي چې آیا اکاونټ جوړ کړي دي زه یعنی بیګم چې میډیا کې چې راسي یعنی هر څوک هر شی در باندې جوړوي وایرس یا ورته آماده اوسي. دغه مې یوه ماته یوه ستونزه وه چې زه ولې میډیا ته نه راتلم او تر هغې چې نومانده سولم بعد لږه بیا زه میډیا ته راغلم. خو د ما دا نه ده یو اکاونټ ته او نور دغه فیک اکاونټ چې جوړ کړي دي هر رقم زه خپله یوه پښتانه یم مثال یو سړی را سره درولی دا کارونه نو ما په نظر ښه کار نه ده. ښه کار نه ده بالکل. دا خلک واورېدل ما په لاس کې نه خو ما اکاونټ دغه ده نور اکاونټونه چې دي د ما نه دي مقصد دغه ته خلک باید فکر ونیسي. اوکې ډېره مننه.